نو په دې کې یو واقعه دی، یو اجرا، او علماء ذکر کوي قصة المخنث. مخنث دا مخنث هم ویل کېږي او مخنث هم ویل کېږي، او دا هغه چا ته ویل کېږي چې په حرکاتو کې او په خبرو کې د چا په شاني، د ښځو په شاني. که چېرته دی په اصل کې داسې نو بیا خو بېڅه ملامتیا نشتې، او که چېرته د خپل طرف نه کوي نو بیا خو ملامته دی. او نن سبا ډېر اجراګان داسې دي چې دوی د خپل طرف نه دا شوق دی چې د زنانو د عادتونه کوي، والعیاذ بالله. الله پیدا کړي سړي او دوی کارونه د ښځو کوي. یو خو هغه چې الله یې داسې پیدا کړي، جدا مسله ده، هغه هم کوشش کوي چې یا صحیح سړی شي او یا صحیح ښځې شي، خو دې ملامته کول هم نشي کوي، پیدا داسې دی، خو هغه کوشش کوي. ملامته کوو موږ هغه چې دې سړی او نخرې پیښې د ښځو کوي، نو دې ته مخنث ویل کېږي یا مخنث. که فحاشي کوي او که نه کوي، خدای نوم دی، اجرا ورته ویل کېږي. په دغه ټیم کې یو ناشنا واقع دی، یو اجرا راپېښه شو، هغه درته بیانوم. د ام سلمه رضی الله عنها رور عبدالله ابن ابي امیه ابن المغیره، دی د خپلې خور سره ناست و، د ام سلمه سره. نو په دغه ټیم کې یو مخنث راغی، یو اجرا راغی، د هغه نوم و هیتا. د دې اجرا نوم څه و؟ هیتا. اکثر د اجراګانو ځله نومونه هم د جنکو ایښودي دي، نو چې تپوس دې وکړي نو خپل نوم مثال کې هر څه نوم چې دی خپل د سړو هغه به او بل به ځان له د جنکو ایښودي چې نور اجراګانو ته هم دغه نوم وایي. نو د دې اجرا نوم و هیتا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوږ ایښودی د دې اجرا دې خبرو ته، اوس د ده خو پام نشتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د اجرا. او قصه راغستې ده د ام سلمه رضی الله عنها رور عبدالله ته، ورته وایي یا عبدالله ان فتح الله علیکم الطائف غدا، که سبا الله د طائف په تاسو باندې فتح کو کنه، په تاسو باندې دې پکې ځان نه حسابوي. که الله د طائف تاسو له سبا درکو نو فعلیک بابنتی غیلان، نو د غیلان لور چې دا نه ګوره پاتې نه شي. د اجراګانو ته د ښځو دا قصې معلومېږي نه، پلار یې ډېره ښکلې ده او هغه داسې ده بدرنګه ده. دا په دې یو خو هغه سړی چې د ځان نه اجرا وکړي، یو هغه سړی چې د اجراګانو پېښې نه کوي، بس په دې سړو کې هم دا عادت دي، والعیاذ بالله. الله دې سپکو عادتونو نه موږ لرې ساتي. پلاني لور ښایسته وه او د هغه خور ښایسته ده او د هغه ښځه داسې وه او هغه دا وه، که څه ته خپلوانې کور ته راشي، والعیاذ بالله، یو ته به ګوري او بلې ته به ګوري، دغه قصې نوټ کړي. دا ډېر سپک انسان او د نیچ انسان کار دي. اجراګان خو یې کوي، ځکه چې خو دغه کار دی. دی اوس عبدالله ته وایي که دا طایف تاسو فتح کو نو د غیلان لور ده. بعضې روایتونو کې د دې نوم راغلی دی بادیه، د غیلان دا لور چې ده بادیه، او دا وروسته مسلمانان شوې ده. د دې چې کومه جنۍ یادوي دا بیا وروسته مسلمانه شوې هم ده. او غیلان چې دی غیلان الثقفي، دی هم وروسته مسلمان شوی، او د دې سره لس ښځې وي په نکاح کې. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وي څلور ترې غوره کړه او د نور یې طلاق یې کړه. نو دا پلار هم مسلمان شوی دی او لور یې هم مسلمانه شوې ده. نو دی ورته دغه غیلان یادوي. ښه ولې دغه جنۍ له څه چل دی؟ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، چې را رواني نو د دې په دې تشو کې څلور قوتې راغلي او چې زیاتوي. دا د دې اجراګانو دغې ته سوچي. نو دی اوس هغې ته دا قصه کې عبدالله ته دا د غیلان لور ده او ډېره ښایسته ده. دا د زنانه ښایست چې کله تشو کې کوتې راځي، چې را روانې څلورې چې ځي اته یي، نو اته داسې چې څلور دلته څلور دلته، چې راځي دوه،
نو بیا څلور شو، دوه دلته څلور شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې واورېدې، وی لا يدخلن هؤلاء علیکن، داسې قسمه خلک به کورونو ته نه پرېږدئ. ورې داسې قسمه خلک به کورونو ته نه پرېږدي. ولې؟ ځکه چې دا قسمه خلک فتنې جوړوي، دا قسمه خلک فحاشي خوري، دا قسمه خلک فساد خوري. پکار دا ده چې داسې قسمه خلکو ته وعظ او نصیحت وشي، او په حکومتي سطحه باندې چې زور یې د چا، نو چې دوی ته ښه په زور سره خبره وشي چې دا کارونه مرونه پرېږدئ، دا فحاشي، دا ګډېدا، دا یو ځای کې بل ځای کې، دا خلاف کارونه یې د شریعت، او دا معاشره ورانوي. بعض خلک وایي همدردي، او دي همدردي څه سره کوي؟ همدردي د فحاشۍ سره کوي؟ پرېږده هغه سړی په معاشره کې چې هر څه کوي، فحاشۍ والا دې فحاشي کوي، نشو تماشو والا دې نشې تماشې کوي، او ته څه وایې چې همدردي؟ نه، حق دی چې څوک هم په معاشره کې فحاشي خورئ، هغه قسمه خلکو به مخنیوی کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ووایي؟ وایي داسې قسمه خلک به کورونو ته نه پرېږدئ، بل دوی کې دا فتنه وي والعیاذ بالله. او خبرې به واضحه کوو، ځکه چې شریعت دی، شریعت کې پټ پناه نشته. دوی د زنانو سره داسې لکه هلک چې، او چې هلکانو سره کیني لکه جنیجو سره ناست دی، نو هر طرف ته دوی فحاشي کوي والعیاذ بالله. کیدای شي داسې به کي چې فحاشۍ والا نه وي، خو فحاشۍ دوی نه اکثر ډېره خورېږي. که هلکانو سره کې هم فحاشي کېږي، که جنکو سره کې نو هم فحاشي کېږي والعیاذ بالله. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دا منع وکړه. نو قصه د دې اجرا دا په دغه طایف کې راپېښه شوې وه.